محمد رسول خوش اخلاقی دا سے بہترین صفت دے چې په قرآن عظیم الشان کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صفت په خوش اخلاقی سره شوه. الله جل جلاله فرمای وانک لعلی خلق عظیم، او اے پیغمبر علیه السلام بشک ته پوچتو اخلاق باندې موصوفی. په مسلم شریف کې اوږد حدیث ذکر ده. حضرت سعد بن هشام رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمائی ما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تاویل یا ام المؤمنین انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے د مومنان مور ما تا د رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام د اخلاق متعلق خبر را کړه. نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا را تو فرمایل الست تقرأ القرآن، ایت قرآن کریم نلولی. ما ورته ویل چې ولمه نو غیره تو فرمایل فإن خلق نبی الله صلی الله علیه وسلم کان القرآن، بشکا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اخلاق قرآن کریمو. سمانا دا یعنی د قرآن کریم په ټولو احکاماتو باندې به عمل کولو. او په بعض احادیثو کې داسې ذکر دی چې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د اخلاق متعلق پختنه وشوا. نو دی مبارک ورته فرمایل کان خلقه القرآن، د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام اخلاق په قرآن کریم باندې عمل کولو. یعنی په قرآن کریم چې الله تعالی د کوم کارونو حکم کړي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام به هغه کول، او د کوم کارونو نه چې منع کړي دا غینه به ځان ساتلو. او خوش اخلاقی هم دی توای چې انسان په ټول هغه بهترین صفاتو باندې عمل وکړي چې په قرآن کریم کې ذکر شوی دي، او د ټولو بدو صفاتو نه ځان وساتي. دا یاد وساتي انسان په مال او دولت سره نور خلق د ځان نه دومره نشي خوشاله ولای څومره چې په خو اخلاق سره خوشاله ولای شي. ځکه مال دولت خو دومره ډیر نوي چې هر چا ته ورسي، خو خوش اخلاقی انسان د هر چا سره کولای شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي انکم لن تسعوا الناس باموالکم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، بشک تاسو خلق په خپل مالونو سره نشي خوشاله ولای. یعنی تاسو سره دومره ډیر مالونه نشته چې هر چاته ورکړي او خوشاله کړي، بلکې دیو ته تاسو نه د په مخ په تازه غي باندې پرون تندي باندې په خو اخلاق سره خوشاليږي. او بل چې کړه د انسان اخلاق خوي نو د دوستان زیاتی، خلق ور سره محبت کوي او دشمنان کم وي، نو دته د سخت کارونو آسان وي او غضبناک ژوند ورته نرم وي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مبارک حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ یمن ته د قاضي په حیثیت باندې لګولو. رتللو په وخت دی ورته وصیتونه کړیو، هغه کې اخیری وصیت ورته د خوش اخلاقی یو. په مشکات شریف او نور احادیثو کې دا حدیث ذکر دی. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي کان آخر ما وصاني به رسول الله صلی الله علیه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز ان قال يا معاذ احسن خلقك للناس. اخیری وصیت چې ماته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کړو نو هغه ماته د رسول الله مبارک وصیت هغه خوش اخلاقی بارکه او چې علی السلام فرمایل چې یا معاذ خپل اخلاق ته خیسته کا. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پختنه وشو ته پوسټنه وشو ما اکثر ما يدخل الجنه، هغه کوم سجده چې هغه عام طور انسان جنت ته داخلي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایل تقوا الله وحسن الخلق، د
الله جل جلاله نه ير کول د الله جل جلاله نه يردل او خيسته اخلاق دا انسان جنت ته داخلي بیا ته پوس کون کی تو بیا عرض کو یا رسول الله وما اکثر ما يدخل النار هغه کوم سیز دی چې اکثر انسان جهنم ته داخلي نبی کریم علیه السلام ورته فرمایل الاجوفان الفم والفرج یعنی خلو شرمګا انسان دا جهنم ته رسي صحابه کرام رضوان رضی الله تعالی عنهم د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه وکړه یا رسول الله علیک السلام ما خیر ما اعطي الانسان اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم انسان ته چې څو نعمتونه ورکړې شوی پاغي کې بهترین نعمت کم یو ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل الخلق الحسن خیسته اخلاق چې رب کریم چاته ورکړي دا بهترین نعمت در رب کریم د جانب له بل ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی من سعادت ابن آدم حسن الخلق ومن شقوته سوء الخلق د انسان د نیک بختی علامه دادا چې د اخلاق بخوي او د بدبختی علامه دادا چې د اخلاق بخراب وي خراب هر چاته به تندرتی وکړي وي هر چا سره باب د اخلاقی اختیاري کرور وي ک والدین وي ک نور کور کې خلک ور سره وي ک فردي خلک وي ک خپلوان وي ک رشتہ داران وي د ټول سره بد اخلاقی کې د بدبخت سره علامه ده کله انسان اخلاق خستوي که هر انسان سره ملاويږي او دا به پورون تندي سره ملاويږي حسد باندې کوي بغض باندې کوي په خوش اخلاقی سره ملاويږي دته رب کریم نیکبخت انسان والے حضرت نواز بن سمعان رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د نیکی او د بدی متعلق تفوس وکړو چې دا چاته وای نو دیو راته فرمایل البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس غټنی کی خوش اخلاقی دا یعنی د نیکی خصورت خوش اخلاقی دا او ګناه هغه کار دی چې غستا پجړه کی تردد پیدا کوي او تدا خبره بد غنی چې خلق په دې باندې کار باندې خبر شې دي تبیا ګناه ویلې کی هر مسلمان باپ اخلاقو کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوي تابعداري به کوي او دا غوي اخلاق ډېر خاصتو الله جل جلاله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي وانک لعلى خلق عظیم او اے پیغمبره بشکت پوچت اخلاق باندې موصوف حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمائی وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طول خلق کے د خیسته اخلاق والاو معنا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق په تمام انسانانو کې بهترین اخلاق دا سه څوک به انسانانو کې نه دې تیر شوی او نه بتیر شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د اخلاقونه بهترین اخلاق وي رب کریم چې کوم اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم تور کړیو دا سه اخلاق بل چاته رب کریم ندی ور کړیا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمائی خدمت النبی صلی الله علیه وسلم 10 سنین فما قال لي اف ولا لما صنعت ولا الله صنعت حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایا چې ما دا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مبارک لس کال خدمت کړې ده خو دوی ما ته په دې لس کال کې اف نه دی ویلې او نه راته دیو کار پکول سره دا ویلې دي چې دا تا کار ولې وکړو او نه راته دا دیو کار په نه کول سره دا ویلې دي چې دا کار دی ولې ونه کړو زار شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقنا چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک ده پلسو کالو کې اوف قدر هم نه ده فرمایله اوف قدر هم د خپل خلی مبارک نه ده وستله چې انس رضی الله تعالی عنہ دا کار دی ولی کړي ده یا دا کار دی ولی نه ده کړي دوی دایمات رسول الله علیه السلام پلسو کالو کې نه دی فرمایلیا دیت اخلاق ویلې کی کم اخلاق چې الله جل جلاله علیه السلام تور کړیو نو دا بل چاته الله جل جلاله نه دی ور کړی
د رسول الله علیه السلام مبارک په دې مخ مبارک باندې به همیشه د فار مسکاوه هر صحابي مبارک ته خندل خوش اخلاقی به کوله عبد الله بن حارث فرمای رضی الله تعالی عنه ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ د دنیا کې ما داسې سړی نه دی لیدلی